بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، څنګه کولی شو چې د خپل فیسبوک پاڼې لپاره یا د خپل فیسبوک آی ډي لپاره په یو سیکنډ یعنې یو منټ کې په میلیونونو او زرګونو فالوور پیدا کړو. نو دا ډېره اسانه طریقه ده او صرف په یو دقیقه کې تاسو کولی شئ چې خپل اکاونټ ته په لسګونو زره حتی په لسګونو لاکه او میلیونه فالوور پیدا کړئ. دا ډېر په اسانه طریقه سره کیږي چې تاسو به په خپل فیسبوک باندې په لسګونو میلیونه او زرګونو لکه فالوور په یو دقیقه کې پیدا کړئ. نو ملګري به مو درته حیرانه وي چې دا څنګه چل دی چې زموږ ملګری دومره زیات فالوور لري، یعنې د نړۍ له ولسمشرانو څخه به هم ستاسو فیسبوک زیات فالوور لري. نو دا ډېر یو حیرانونکی چل دی چې تاسو په هر یو فیسبوک کې کیدلی شي او ډېر په اسانه طریقه سره کیږي بغیر د کوم مشکل څخه. نو په یو کلیک سره یې کولی شئ. دا به تاسو ته زه په دغه ویډیو کې ښیم. ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو تر پایه سره وګورئ تر څو مکمله طریقه یې زده کړئ. زه د مثال په ډول د بعضو مشهورو کسانو فیسبوک سکرین شاټ دلته درته راغلم، تاسو یې وګورئ چې دوی په لسګونو زره او لکونو فالوور لري. نو له دې څخه به هم تاسو زیات لایکونه او فالوور لرئ. نو ملګري به مو حیران پاتې وي چې دا څنګه چل دی چې دومره زیات فالوور لري. تاسو د مثال په ډول د دغو خلکو فیسبوک پاڼې ګورئ څومره زیات فالوور لري چې بې حده زیات دي. تاسو دا وګورئ، همدغه نور هم وګورئ زیات فالوور لري. نو په دې طریقه سره اوس راشئ زما د فیسبوک پاڼه وګورئ چې هیڅ کوم فالوور څه نه لري. نو څنګه به کوو چې په خپل موبایل کې خپل آی ډي ته زیات فالوور پیدا کړو. نو کله چې خپل پروفایل ته داخل شئ، تاسو وګورئ خپل پروفایل ته به دلته داخل شئ، لاندې وګورئ see your about information، دې باندې به کلیک وکړئ. دې باندې مو چې کله کلیک وکړ یو دقیقه انتظار کیږو. نو دلته په سر کې وګورئ تاسو اور کې لیکله ده، نو په دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ یو دقیقه انتظار کیږو. دلته سلیکټ او ورک پلیس یعنې د کار کولو ځای مو انتخاب کړئ. نو دلته تاسو یو ټریک وکړئ چې تاسو به ډېر په اسانه طریقه سره په لسګونو زره فالوور پیدا کړی شئ. راځو دلته اوس زه لیکم followed by تاسو دلته وګورئ followed by څو میلیارد دی او د بل followed by 14820 د بل followed by 9 میلیاردونو څخه هم لوړ دي. مثال په ډول زه د 14820 راغلم چې دا فالوور زه ځان ته لګوم. کله مو چې دلته سلیکټ کړ نو دا به سیو کوئ. نو چې کله مو سیو کړ تاسو یې اوس کتلی شئ. زه یې سبمیټ کوم، دلته ما ولګول. تاسو اوس زما پروفایل وګورئ. زه پروفایل خپل ریفریش کوم، وګورئ followed by 14820 کسانو له لوري زما چینل نورو ملګرو ته سبسکرایب فالوور ښکاري. نو په دې ډول سره تاسو چې څومره اندازه وغواړئ تاسو فالوور اضافه کولی شئ. دا ډېر په اسانه طریقه سره هر یو ملګری کولی شي. مثلا زه دلته اوس زیاتوم یې، دا مې خوښ نه شو، نور زیاتوم. اوس وګورئ دا ور زیاتوم، وګورئ اوس زما فالوور بیا وګورئ اوس 14820 دی. دا زه بیا ریفریش کوم چې زیات شي. یعنې څومره شول؟ 1.30 یعنې 20 میلیارده 9 لکه غټه حسابه ده چې زه یې نشم ویلی. نو په دې طریقه سره تاسو کولی شئ چې خپل ځان لپاره زیات فالوور پیدا کړئ او ملګري مو حیران کړئ. د اوس لپاره مو په خدای سپارم. که چیرې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، زما چینل ضرور به سره سبسکرایب کړئ تر څو ښایسته ویډیوګانې ترلاسه کړئ. نور مو په خدای سپارم. د خدای په امان.